बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द कुर्बान फ़ज़ाइल कुरान करीम सूरत थे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बदी सूरत के द कुर्बान मुतालिक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते वेली शवी दी वन्हर लफ्ज़ना फसल्लि लिरब्बिका वन्हर چې ته منځ وکړه د لوی اختر ورپسې قرباني وکړه. دا قرباني لوی فضایل په احادیث مبارکو کې راغلي. یو حدیث کې دا دی چې لوی اختر په ورځ باندې د قربانۍ نه د الله په نسبت بل محبوب عمل بل نشته. ټول زیات محبوب او خوښ عمل چې د قرباني د لوی اختر په ورځ باندې. او به بل حدیث پاک کې راځي چې د قربانۍ لا ویني او د خون کاتره ځمکې ته نه تري چې الله ته قبول شي. الله تقبل شي. او بل فضایلو کې دام راځي چې ځل صحابه ته پوښتنه کو اے د الله رسوله اے د الله رسوله د قرباني څه شی دی؟ پیغمبر علیه السلام ورته فرمایلو د استاسو پلار د ابراهیم علیه السلام طریقه دی. صحابه ورته کو اے د الله رسوله مونږ ته په کې څه فائدہ دی؟ نبی علیه السلام فرمایلو هر وخت په بدل کې یو نیکی دی، هر وخت په بدل کې یو نیکی دی. صحابه بیا ارو کې د الله رسوله کده کوم زناور په جسم باندې وړې دی اون وړې دی لکه ګډ د دې څه فضایل دي، دې څه فائدہ دی مونږ ته. نبی علیہ السلام او فرمایلو چې هر وخت په بدل کې یو نیکی دي. لہذا دون فضایل متعلق علماء کرام فرمایي چا باندې قرباني واجب دی هغه دې مونږ چې دا فائدہ ورته او اجر ورته حاصل شي، او چا باندې قرباني واجب نه دی آدم قرباني وکړي چې دا ثوابونه سکی حاصل کی. الله دې مونږ ته په دې باندې عمل توفیق راکړي.